درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به پر فلسطین د اسرائیلو د بریدونو پر وړاندې جدي دریځ خپل کړي. ملګرو ملتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه جلا جلا غونډو کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله بیړنۍ ناسته وکړه. د یادې ناستې په پیل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسرائیلو د فلسطینیانو په حق کې زیاتې تېروتنې کړې دي. د زیاته کړه چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو خاوره ده او پر دې خاوره تېری د منلو نه دی. برېښنا شرکت وايي د دې شرکت تخنیکي کارکوونکو د برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ له ټیم سره یو ځای په دې وتوانېدل چې د کابل ښار 18مې ناحیې اړوند د طلایي ښارګوټي ته څیرمه د وارداتي برېښنا مزي په موقت ډول ونښلوي. او د اسرائیلي پلازمینې تل ابیب په هیبیما څلور لارې کې زرګونه یهودان راټول شول او له لومړي وزیر نتنیاهو وغوښتل چې په غزه بریدونه ودروي ترڅو د حماس په بریدونو کې د دوی د مرګ ژوبلي مخنیوی وشي.